صرف یو حدیث ته ذکر کوم ابو ذر غفاري رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوړی او ما په دې باندې ځان له یو بیان کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیتونه هغه به واورئ ما ښه پوره تفصیل کړی د هر وصیت ابو ذر غفاري وایي زما ملګري ما ته د 7 خبرو امر کړی دی ملګری یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امرني بحب المساکین پیغمبر ما ته دا ویلو چې د غریبانو سره به ډېر محبت کې والدنو منهم او دا راته ویلو چې د غریبانو ته به ورنږدې کېږي وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي او دا راته ویلو چې دنیا په دې نعمتونو کې د ځان نه لاندې ته ګوره بره ته مه ګوره او دی راته ویلي چې خپل ولیان یې ساته او دی راته ویلي دي چې د هېڅ چا نه سمه غواړه او دی راته ویلي چې حق وایه اگر که تریخي او دی راته ویلي چې د الله په باره کې به د ملامتګر د ملامتیا نه یېرېږي او دی راته ویلي وم وصیت دا و چې لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایه فانهن من کنز تحت العرش دا د یوې خزانې نه دي چې هغه خزانه د عرش نه لاندې ځوړنده ده بنیادي مسله دې کې څه وه وی پیغمبر ما ته وصیت کړی دی چې د غریبانو سره محبت کوه نو د غریبانو سره محبت دا د مؤمن شان دی دا خبره به رنډېر اوږده شي زه نور اوږدول نه غواړم د سلفو بعض واقعات ما تاسو ته بیان کړی وی چې د هغوی د غریبانو سره څومره محبت جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه دومره مشهورو د دې غریبانو سره په محبت باندې چې د هغه نوم ابو المساکین کنیت د هغه څه ابو المساکین د مسکینانو پلار زینب بنت خزیمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې زینب ګورې دوه دي زینب بنت خزیمه او زینب بنت جحش زینب بنت خزیمه دا د غریبانانو سره به انتهایی مینه کوله دا مشهوره وه په ام المساکین باندې د غریبانانو مور او عبدالله بن عمر په باره کې راځي چې هغه به چېرته روټۍ په داسې دسترخوان نه خوړه چې په هغې باندې به غریب نه و لازم به یې د ځان سره غریبانان کېنول نو چا دې تپوس وکړو دا وی دې کې څه کمال دی وی لعل بعض هؤلاء ان يكون ملكا يوم القيامه دا نن چې غریب دی کېدی شي د قیامت پر ورځ باچا وي ګورې دا غریب چې موږ سره کینی کېدی شي د قیامت پر ورځ څه باچا وي که حدیث کې دا نه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی اشعث اغبر ببر سره دوړو وهلې په بد حل په دروازو یې څوک نه پرېږدي نکاح چې چا نه وغواړي څوک ورې لور خور نه ورکوي او که الله د قسم ورکړي الله ورې یو کار لازم کوي دومره الله ته نږدې او شکل یې څنګه دی ببر خړ پړ څوک ورې لور خور نه ورکوي څوک یې په دروازو هم نه پرېږدي او چې الله ته ووایي چې دا کار به کوې او قسم ورله ورکړي الله یې کوي نو ته د غریب سړي دی دغه ته مه ګوره دی جامو ته او د غریب سړي دی جونګړې ته مه ګوره د هغه دی تنخوا ته او د هغه دی کمزورو حالاتو ته مه ګوره کیدی شي دا غریب دلته دنیا والو ته خو کمزور دی خو په اسمان کې دی معروفي او ډېر دروني د الله په نس نو د غریبانو سره محبت دغه شان اخرنۍ خبره به ذکر کو په دې موضوع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه خلکو سره ډېر محبت و چې د چا اخلاق ښایسته و دا خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ او دا به یې وي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا په تاسو کې چې څوک زما ډېر خوښ دي هغه دي چې ستاسو کې د ټولو نه زیات ښایسته اخلاق دي بلکې یو حدیث کې داسې ویلي دي وی په تاسو کې ما ته نږدې د قیامت په ورځ او زما ډېر خوښ هغه څوک دي احاسنکم اخلاقا چې اخلاق یې ډېر ښایسته وي که ته دا غواړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په دغه کسانو کې راشي چې پیغمبرو سره محبت کوي نو خپل اخلاق به
خیسته ساتي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاحش او متفحش سړی نه و خوښ. دا کنزلمار، دا چغې چغارې چې ډېرې وی، دا جنګ ببر، دا بدتمیزه، دا بد اخلاق، دا متکبر، دا ظالم، دا قسمه خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و خوښ. د هغه خوښ و اخلاقیان، خوش اخلاقه، نرم مزاجه، هغه انسان چې بخښنې کوي، هغه انسان چې د چا سره ظلم زیاتې نه کوي، هغه انسان چې هغه عاجزه وي، هغه انسان چې د خلکو سره مرستې کوي، هغه انسان چې د خلکو سره منډې وي، دا قسمه خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ. نو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ هدایت د ښایسته اخلاقو طرف ته وکړي. الله دې د بدو اخلاقو نه موږ واړوي او الله دې د بد اخلاقۍ نه موږ لرې ساتي. او که په موږ کې کوم بد اخلاق او بد صفات نو رب العالمین دې زموږ نه لرې کړي او ښایسته اخلاق او صفات دې الله په موږ کې پیدا کړي.